سلام ملګرو، هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. ملګرو نن مو تاسو ته د SPk پروجیکټ په اپلیکیشن باندې ویډیو جوړه کړې. د اپلیکیشن معلومات درکوو، په دې کې د انویسټمنټ کولو، په دې کې د اکونټ جوړولو او د دې نور معلومات، ټوله معلومات تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریکوو. نو دغه SPk پروجیکټ دی، په وروستیو کې هر څوک SPk پروجیکټ وایي. نو ځینې ملګري په دې تشویش کې چې دا څنګه پروجیکټ دی، موږ په دې کې انویسټمنټ وکړو، نه کوو، ګټه د تاوان دی، موږ باید څنګه وکړو. نو ملګرو موږ وغوښتل چې تاسو ته خپل په FG ټپس یوټیوب چینل کې پر دا برابر باندې ویډیو جوړ کړو. ملګرو دا یو بلاکچین پروژه ده، دا کوم SPk پروجیکټ چې دی دا بلاکچین پروژه ده. دا کوین اوس په پریسیل کې دی، پریسیل پر ختمېدو باندې دی، څه وخت لا پاته دی. په دې کې موږ تاسو انویسټمنټ کوو، مثال په تور ډالر واچوو. په دې کې موږ تاسو د ډالر په واچولو موږ تاسو ته په درو طریقو ګټه راکړي. ګورې اوله طریقه یې داسې ده چې موږ تاسو هر څومره کوین په دې کې هولډ کوئ، پښې مو ښوئ، دې کې مو په هغه باندې موږ تاسو ته یعنې چې دا خور چاته معلومېږي چې پروجیکټ لیست کېږي، دا کوین قیمت لوړېږي. نو دی چې لیست موږ تاسو هر څو ډالر واچولي، د هغه مطابق موږ ته ګټه راکړي. مثال هلته چې دی لیست ګټه. دویمه طریقه یې داسې ده چې تاسو د کوین مطابق تاسو ته ریفلیکشن کېږي. مثال یو څوک راغلی 415 ډالر پانګونه یې وکړه، بل چې هر څه یعنې یو چا 100 ډالر پانګونه وکړه، هغه ته د ورځې یعنې نه په 5 ورځو یا په 4 ورځو داسې باندې ریفلیکشن کېږي، هغه ته $1 یا هم څه کم یا هم څه اضافه هغه ته جایزه ورکول کېږي. همداسې بل څوک راغلی 40 ډالر پانګونه وکړه، هغه ته یا $2 یا هم یو څه اضافه یا کم داسې ورکول کېږي ریفلیکشن باندې، پر 5 ورځې یا 4 ورځې داسې ریفلیکشن کېږي. درېیمه طریقه یې ریفرل دی، که هر چا خپل پر ریفرل باندې نفر راویستله، هماغه ته رسمیت ورکول کېږي، معاش ورته ورکول کېږي. دغه طریقه ده، په دا طریقه ګټه ورکوي. اوس څنګه کولی شو په دې کې اکونټ جوړ کړو؟ د اکونټ جوړولو طریقه یې درښیم. د هر څه نه مخکې ملګري تاسو چیرې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ملګرو دغه اپلیکیشن چې تاسو ګورئ دا د SPk پروجیکټ اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن به پلی سټور کې لا تر اوسه نشته، تر اوسه په پریسیل کې دی، تر اوسه په پلی سټور سم نه دی اپلوډ شوی، ځکه چې ځینې مشکلات یې پکې هغه به پوره شي. نو دغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. دا اپلیکیشن د خلاصولو سره به سم پر دا غشي علامه باندې ورته کلیک وکړئ، چې دا نښانونه ورته کومه دلته به کلیک وکړئ. 3 ځله چې دلته کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو نه ریفرل غواړي، دلته به تاسو زما ریفرل ورکړئ. دا کوم ریفرل چې تاسو ته پر سکرین باندې معلومیږي 498 دغه ریفرل به ورکړئ. دا ریفرل به دلته پیسټ کړئ. نو دغه چې تاسو ته پر سکرین شي ملګرو، نو دغه اپلیکیشن به هم درته وښیم چې تاسو د کوم ځای څخه ډاونلوډولی شئ. د اپلیکیشن ټول جوړولو طریقه به دا د تاسو ورته ګورئ. نو دغه اپلیکیشن موږ په ډسکرپشن کې زموږ ټلګرام چینل لینګ دی، تاسو پر هغه لینګ باندې ورته کلیک وکړئ او تاسو ته به هلته موږ دغه اپلیکیشن میلاو شي، تاسو بیا دغه ځای انسټال کړئ. نو ملګرو دغه 498 چې دی کوم ریفرل دی، دغه ریفرل به په دغه ځای کې ورته پیسټ کړئ، دغه کوم ځای چې تاسو ته معلومیږي زه به د ریفرل ورته پیسټ کړم. بیا پر دا کریټ اکونټ ورته کلیک وکړئ. ملګرو دغه 12 جملې دي دلته تاسو ته راځي، دا تاسو د ځان سره خوندي کړئ. دا لکه د څنګه چې ټرانسوالیټ لکه ټوکن پاکټ سړي دا کوډونه ورکړي، دا که ستاسو نه ده باید خدای مه کړه د موبایل ورک سي یا کوم بل مشکل یې، تاسو کولی شئ دا کوډو په واسطه سره خپل زوړ اکونټ په بل موبایل کې راخلاص کړئ. خو ملګرو یوه ستونزه ده، دغه ملګرو دپاره باید یاد وي چې دغه تر اوسه پورې په انډرایډ کې دی، په آیفون کې دغه اپلیکیشن تر اوسه پورې کار نه کوي. دا خبره نوټ کړئ ځان سره، دا په آیفون کې کار نه کوي، یوازې په انډرایډ موبایل کې کار کوي. دا کوډونه د ځان سره وساتئ، دا ډېر مهم دي دپاره. بیا به دلته پورته والیټ ورته کلیک وکړئ ملګرو. نو موږ چې یو څه نیټ کمزورتیا ده، یو څه نیټ تیز غواړي ملګرو، دلته به تاسې پر دا کله چې پر دا والیټ ته کلیک وکړئ دغه کوډونه ځان سره کاپي هم کړئ، یو عکس هم ځینې واخلئ. دلته اوس ګوره ما کاپي هم کړی، یو عکس ځینې واخیستی. اوس به په کنفرم ورته کلیک وکړئ، بیا بلته پر والیټ ورته کلیک وکړئ، کنفرم باندې دلته کوم کنفرم چې تاسو ته ښکاري دا کوم غشي چې زه ورته کوم پر کنفرم ورته کلیک وکړئ. که کوم مشکل و دا پر سکرین چې تاسو ته شمېره معلومیږي دغه سره تاسو تماس هم سره نیولی شئ. نو ملګرو تاسو ولې زموږ اکونټ جوړ شو. اوس په دې اکونټ د خو ما اکونټ کې زه ډالر لرم، دلته SPk ټوکن د ځان سره لرم. اوس یو څوک چې دی کې نوی انویسټمنټ کوي، نوی پانګونه کوي، هغه یې په څه طریقه کولی شي، څنګه ډالر ورته لیږلی شي، څنګه یې په SPk ټوکن بدلولی شي، هغه ټول طریقه درښیم ملګرو. اوس په دې کې ګورئ دلته تاسو ته به در معلومیږي چې زموږ سره 21.480 SPk ټوکن دی، 1000 دا تاسو د حساب ته وګورئ، تقریبا $20 کېږي، $20 موږ لرو دلته. اوس په دې کې تاسو مثال کوم کوین ورته رالیږئ، دا ده PNB
TRX SGT ERC شل SGT TRC شل. یعنې کوم کوین تاسې غواړئ دې ته راولېږئ، کوم کوین غواړئ چې په دې کې مثال د دې باندې SPK ټوکن په رانیسئ، خو ښه طریقه یې چې ده هغه BCC ده بیا. نو زه مثال غواړم چې دې ته TRC راولېږم. اوس یو چا اکونټ جوړ کړي، اوس غواړي چې انویسټمنټ وکړي. مثال دا اوس اخري چې د TRC ده، یو څوک زه اوس دې ته TRC رالېږم. کله چې په TRC ورته کلیک وکړئ ګورئ موږ ته دلته تقریبا دلته ورته ګورئ سینټ او دلته ریسیو. اوس سینټ استول ریسیو راستول. اوس تاسې مثال دې ته پر دغه ریسیو ورته کلیک وکړئ، تاسې دې ته ډالر راستوئ. دلته دغه لینک کوپي کړئ، دا لینک دا سره کوپي کړئ واخلئ هغه ته ډالر راواستوئ. دغه ډالر دې SPK پروجیکټ اپلیکیشن ته راواستوئ. نو اوس یعنې ملګرو یو چا ډالر ورته راواستوله. ما سره خو اوس ډالر شتون نه لري، خو زه یې تاسې ته طریقه در ښیم دا اخیستلو ته. دلته به راسئ ډالر چې هر ډول مو ورته راواستول فرق نه کوي. دلته به راسئ پر دا بای به ورته کلیک وکړئ. پر بای چې مو کله کلیک وکړئ لږ څه لوډینګ اخلي، د انټرنیټ کمزورتیا هم. نو ملګرو دلته موږ تاسې ته څه راښیي ګورئ. دلته به زه تاسې ته اوس در وښیم چې کله دغه بای ته رالاست نو پر دغه ځای کې ورته کلیک وکړئ. دغه ځای کې باندې مثال تاسې کوم ډالر استولي دي، پر دې ځای کې مو کله کلیک وکړئ. اوس تاسې ته وایي تاسې کوم ډالر استولي، یعنې تاسې کوم ډالر غواړئ چې په SPK یې بدل کړئ. مثال د هغې TRC ده، ERC ده، TRX دی، BCC ده، بیا نو تاسې کوم ډالر ورته راستولي دي نو تاسې هغه ډالر دلته انتخاب کړئ. مثال په طور زه BNB انتخابوم، BNB ما انتخاب کړه. اوس د څو ډالر غواړئ، د څو ډالر تا ورته رسوي، څو ډالر SPK کوین رانیسي، پر دغه ځای کې ورته کلیک وکړئ. ملګرو ګورئ پر دغه ځای کې چې مو کله کلیک وکړئ دلته خو موږ ډالر انتخاب کړله، بخښنه غواړم. نو دلته اوس موږ تاسې غواړو چې ډالر پر دغه ځای کې ورته کلیک کوو. پر دغه ځای کې باندې دلته چې مو کله کلیک وکړئ موږ تاسې ته وایي تاسې څو ډالر غواړئ. یعنې زه ورته وایم چې مثال ما 100 ډالر ورته راستولي دي، د 100 ډالرو SPK ټوکن اخلم. دلته موږ ته وګورئ څونه SPK ټوکن راته کېږي، د 100 ډالرو دومره SPK ټوکن راته کېږي. دا دی دلته ما 100 ډالر ورته انتخاب کړله. نو دلته چې کله هغه ورته انتخاب کړل ته پر دا بای نو باندې ورته کلیک وکړئ. دلته به دلته پر کنفرم باندې ګورئ لږ څه لوډینګ اخلي. موږ تاسې ته به اوس ما ته وایي اوفس یعنې تاسې ډالر نه لرئ. نو تاسې په دغه طریقه سره چې هر ډالر دلته راړولی شئ، دلته یې ځان سره ایښوولی شئ. مثال دا زه خو بیا هم درته ملګرو چې موږ ته ډېر ښه ضمانت راکول شوی دی د شرکت د خوا نه، ډېر ښه ګټه ورکوي، ډېر یو ښه پروجیکټ دی. یعنې زما په نظر خو زه تر دغه ما ښه پروجیکټ نه لیدلی. بیا د فلسطین ماشومانو دپاره جوړ شوی، د فلسطین مسلمانانو دپاره جوړ شوی. کومه ګټه چې د کوم څه چې دا به هغو ته ورکول کېږي. نو ما په نظر دا یو ډېر بهترین پروجیکټ دی ملګرو. ډېر پروجیکټونه موږ کړي، ډېر پروجیکټو کې مو کار کړی، خو دغه جلا ښه پروجیکټ دی. موږ ته یې ضمانت را کړی وای که تاسې چېرې پیسې کنګال شوې، که ستاسې پیسې در نه کوسي، که کوین لینچ شو، که تاوان درته وکړي، ستاسې د 1 روپۍ حساب یې زموږ سره وکړئ. دې وایي معنا زموږ خپل د 1 روپۍ حساب زموږ سره وکړئ. نو دغه طریقه وه ملګرو. که تاسې ته بیا کوم مشکل زما دا شمېره وینئ پر دغه سکرین چې درته معلومیږي، دغه زما د وټساپ شمېره ده. دې ته میسج کوئ چې اپلیکیشن نور معلومات هر څه زه دلته درکولی شم ښه په دقت سره تاسې پوهولی شم ملګرو. خو ما په نظر دا ډېر ښه پروجیکټ دی، ډېر ښه ګټه ورکوي. نور ستاسې خپله خوښه. نو بیا هم درته وایم که چېرې تاسې زموږ FG ټایپس یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ FG ټایپس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ تر څو نور ملګرو سره مو ورسېږي، او دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.